پلار مې ظالم ده، پلار مې مور وهي، زمونږ په مخ کې بې عزته کوي او کنځاوې ورته کوي. دا هغه شکایت ده چې موږ یې نن سبا له ډېرو ځوانانو نه ترلاسه کوو. په وټساپ باندې موږ ته ډېر ځوانان داسې پیغامونه رالیږي. نو انشاءالله په دې موضوع باندې زه تاسو ته معلومات درکوم که چېرته ستاسې پلار هم په کور کې یا ستاسې په کور کې یو مشر سړی وي او هغه په کور کې جنجال جوړ کړی وي، د تل لپاره جنګونه کوي، لانجې کوي، وهل کوي او کنځاوې کوي یا الله مکړه بد اخلاقي کوي، نو دا ویډیو ستاسې لپاره ده. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د حل لارې درښیم چې تاسو څنګه باید د داسې پلار سره د مشر سره څنګه برخورد باید وکړئ، څنګه باید تعامل ورسره وکړئ او څنګه باید مخکې ورسره لاړ شئ. که دا ویډیو تاسې په یوټیوب کې ګورئ نو حتما یې لایک کړئ د دې دپاره چې انشاءالله ډېرو خلکو ته ورسیږي. نو لکه څنګه مې چې مخکې درته وویلې، زموږ موضوع خو تاسې ګورئ چې د ظالم پلار په اړه باندې ده. ظالم پلار کله ناکله متاسفانه مشران د دې پر ځای باندې چې رحمدله واوسېږي هغوی سخت دریزي شروع کړي، ظلم او زیاتی شروع کړي او په کور کې د زشت معامله، د زیاتی معامله شروع کړي او دی فکر کوي چې زه په دې باندې به قدرمن شم یا به د خلک د کورنۍ به زه خپل کنټرول لاندې وساتم. نو دی بیا دغه رقم ته اخلاقو ته او دغه رقم رویې ته مخه کوي. نو تاسو به څه ورسره کوئ؟ که چېرته تاسو دغه رقم مشر په خپل کورنۍ کې لرئ نو د دې د حل لپاره اولنی کار چې تاسو یې باید وکړئ هغه دعا ده. له الله جل جلاله نه ورته دعا وغواړئ چې الله جل جلاله ورته هدایت وکړي، ځکه دا زړونه دا د الله جل جلاله په واک کې انسان ده کنه کله ناکله زړه سخت شي. یا الله مکړه افغانستان کې خو رواني تکلیفونه هم زیات دي. د یوې سروې مطابق افغانستان کې اکثره خلک په رواني تکلیف باندې مبتلا دي. نو کېدای شي دغه په ذهن باندې به بوج وي، کېدای شي هغه دا څه چې کوي په دې باندې به نه پوهېږي، کېدای شي دا څه چې کوي نو هغه به ورته ښه ښکاره کېږي. نور خلک به ویني چې هغه دغه رقم کار کوي نو دی هم بالاخره د ټولنې نه متاثره شوی ده. یا ځینې خاوندان دي، مشران دي، هغوی متاسفانه چې خارج ته تللي دي، ښځې شکایتونه کوي چې هغوی هلته بد اخلاقیانې کوي، هغوی هلته شرابچي کوي، هغوی بدفعلیانې کوي، هغوی ظلم او زیاتی کوي. خو دومره باحیا ښځې دي هلته هم چې هغوی هلته هم حتی پرده ورباندې اچي. حال که یو زنګ ووهي حکومت ته که نه په همغه ورځ دی به په بندیخانه کې پروت وي او حساب و کتاب به ورسره کوي او دا ښځه هم ترې نه جدا کولی شي. خو سبحان الله دومره باعزته پتمنې ښځې موږ لرو چې د دې باوجود بیا هم هلته صبر کوي. نو افغانستان کې عموما خلک له دغې ټولنې نه متاثره کېږي. دلته خلک اکثره غوسهناک، جنجالي او سخت دریځه وي. په خارج کې هلته خلک ګناهونو ته مخه کړي نو هلته خلک له دغه نه متاثره کېږي، بس په غلطو لارو باندې روان شي. نو تاسو به اول قدم کې له الله جل جلاله نه دعا غواړئ. دغه زمانو ته زما دغه ځوانانو ته زما دغه هیله ده، دغه غوښتنه مې ده چې تاسو به الله جل جلاله نه دعا غواړئ چې یا الله دې مشر ته هدایت وکړه، یا الله ته په سمه لاره باندې روان کړه، یا الله ته ورته حوصله ورکړه، یا الله ته ورته زغم ورکړه، یا الله ته دغه توفیق ورکړه چې نرم دله شي، یا الله زړه نرم کړه، په زړه کې رحم واچوه. دا رحم په موږ تاسو کې دا چا اچولی ده؟ هغه لوی ذات اچولی ده، د الله جل جلاله اچولی ده. نو موږ تاسو باید دعا ورته وکړو. د دعا ډېر زیات تاثیرات دي، موږ باید دا نادیده ونه ګڼو. نو دا هغه اولنی کار شو. په دویم قدم کې که چېرته د دعا تاثیرات په مشر باندې راښکاره نه شول نو تاسو بیا څه کوئ؟ بیا به تاسو له صبر نه کار اخلئ. مورجانې ته دې په کار دي ای ځوانه چې صبر وکړي او تاسو ته هم په کار دی چې صبر وکړي. صبر زموږ ستاسو په دین کې یو مهم عبادت ده. په دې صبر سره موږ تاسو ډېرې زیاتې خپلې ستونزې حلولی شو، ډېر جنجالونه حلولی شو. کېدای شي دا به ستاسې په ژوند کې د الله له طرف نه یو امتحان، یو ازمایښت به وي. نو تاسو صبر وکړئ. صبر مطلب دا چې یعنې ګزاره وکړئ، برداشت کړئ، حوصله ولرئ. صحیح شوه؟ په دې باندې هم تاسو ته الله جل جلاله اجر درکوي او هم ستاسو دا کورنۍ له منځه نه ځي، تیت په تره کېږي نه. ستاسې په دې کورنۍ کې جنجال نور غټېدی نه شي، انشاءالله راکمیږي به. نو موږ تاسو داسې نه شي کېدی چې په دې دنیا کې
هر طرفه مطمئن واوسېږو. حتما به کوم طرف نه لږ لږ څه ناڅه جنجالونه او غمونه او لانجې راځي. صحیح شوه. دا ډېره سخته ده چې هم مالي لحاظه، هم روحي لحاظه، هم ایماني لحاظه، هم مادي لحاظه، هم صحي لحاظه، ټولو اړخونو نه موږ تاسو برابر واوسېږو. دا بیا جنت شو، دنیا نه شو. نو دنیا کې به حتما یو نه یو اړخ نه څه ناڅه لانجه او جنجال وي. دا باید موږ تاسو له اول نه ومنو. نو د حل لاره څه شی ده؟ د حل لاره دا ده چې باید موږ تاسو زغم ولرو او صبر ولرو. الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله جل جلاله فرمایي څوک چې صبر کوي زه ورته بې حسابه اجرونه او ثوابونه ورکوم. نو ډیر زیات ثوابونه او اجرونه په دې صبر کې پټ دي. موږ تاسو ته پکار دي چې صبر ور باندې وکړو، حوصله وکړو او زر تر زره خبره نوره غټه نه کړو او جنجال ته یې وانړو. که په صبر باندې بعضې خلک وایي زموږ نور صبر تمام شو، لکه ځوانانو نه موږ اورو چې بس نور خو زموږ حوصله وایي ختمه شوه دی پلار ته، که نه چې هر څه کوو خو دا پلار وایي بیا هم چې څومره موږ ګزاره کوو دی نور هم سختېږي. نو په دې صورت کې تاسو کوشش وکړئ چې د اصلاح لپاره هڅې پیل کړئ. د اصلاح کوشش وکړئ. د پلار یا د مشر د حاجي صاحب د نیکه د اصلاح کولو کوشش وکړئ. د پوهولو کوشش وکړئ. کېدای شي دی به پوهېږي نه، دی به دا وایي چې دا ظلم زه کوم دا ښه کار کوم. د افغانستان د سواد کچه هغه تاسو ته معلومه ده، تعلیمي کچه تاسو ته معلومه ده چې څومره ټیټه ده. متاسفانه خلک وایي چې 99% افغانان چې دا مسلمانان دي. که د دې په ځای باندې ووایي چې 99% افغانان چې ناپوهه دي نو دا بده خبره نه وي. صحیح شوه. متاسفانه د علم کچه ډیره کمه ده. تاسو د پلار په ښه طریقه باندې پوه کړئ، وختاً په وختاً ورته ووایئ، هغه امام ته ووایئ، کوم ځای کې چې امام واعظ و نصیحت کوي چې د ظلم په خلاف باندې خبرې وکړه. ګورئ یو حدیث ده د نبي علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله خبرې دي. دا که تاسو په دې کور کې ولګوئ، ویلې کړئ، دا به څومره تاثیر وکړي. الله جل جلاله فرمایي یا عبادي ای زما بندگانو انی حرمت الظلم علی نفسی، ما په خپل ځان باندې ګورئ ظلم حرام کړی ده. وجعلته بینکم محرما، او ستاسې ترمنځ مې هم دا ظلم حرام کړی ده. فلا تظالموا، تاسې به یو په بل باندې ګورئ ظلم نه کوئ. دا تاسو ولیکئ په دې کور کې ښه یو ځای کې ولګوئ چې ستاسو د دې پلار په دې باندې سترګې ولګېږي که نه، که یو ورځ نه وي، دوه ورځ نه وي، یو څه وخت وروسته خو به تاثیر پرې وکړي که نه چې دا وګوره الله جل جلاله په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی. داسې وړه خبره ده. په هغه لویي، په هغه عظمت هغه په خپل ځان باندې ظلم حراموي چې ګورئ زه په چا باندې ظلم نه کوم، تاسې هم نه پرېږدم، تاسې ته هم اجازه نه درکوم، تاسې ته هم حق نه ده حاصل چې په یو بل باندې په هیڅ چا باندې ظلم وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره تاسو ولیکئ په یو دیوال باندې یا یې ووایئ چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم دا د قیامت د ورځې تیارې دي، دا د قیامت د ورځې سختیانې دي، دا د قیامت د ورځې عذابونه دي. دا تاسو ولیکئ، یو بل ته یې ووایئ، پوه یې کړئ پلار په ښه طریقه باندې چې ای پلاره ګوره دا کار ستا ښه نه ده. نبي علیه الصلاة والسلام په ټول عمر کې خپله ښځه بې عزته کړې نه ده، نه یې ورته کنځاوې کړې دي، نه دا خو پرېږده چې ویې وهي. ای پلاره ته یوې ښځې سره صبر او حوصله نشي کولی. نبي علیه الصلاة والسلام د څومره ښځو سره صبر او حوصله کړې، په ټول عمر کې نه دي وهلي او دا خبره کړې ده. ای پلاره نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک هم خپله ښځه وهي دا ګوره ښه انسان نه ده، په دې انسان کې خیر نشته، دا بهترین انسان نشي کېدلی څوک چې خپله ښځه وهي. نو دا خبرې تاسو وکړئ. الله مهربان دی، الله مهربان دی چې وخت به اصلاح شي او سم به شي. خو که چېرته د دې باوجود بیا هم اصلاح نه شو، ته په خپل کور کې ناست یې ای ځوانه او طاقت لري او وسه دې رسیږي، انرژي در کې شته ده، ستا په مخ کې راجګېږي پلار او ستا په مخ کې ستا مور بېچارګۍ سپین سرې ضعیفه ښځه وهي، ستا مور وهي، نو ته خو به دومره کوې که نه چې منع یې کړي، ته به داسې نه کوې چې کرا کښېنې که نه چې پلار ده، پلار دی چې ظلم کوي، زیاتی کوي، مور دې وهي، ته کرا ورته ګوري. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما، وایي ته څوک چې ظلم کوي هغه منع کړه. د دې حدیث مفهوم دا ده چې په چا باندې ظلم کېږي د هغه تر څنګ ودرېږه،
نو دومره خو کولی چې ونیسي پلاره څه کوي دا مه کوه که نه. صحیح ده چې جنجال کول، پلار وهل یا له هغه سره لاس و ګریوان کېدل دا صحیح نه دي، خو دومره خو کولی شي چې سره جدا یې کړي، بېل یې کړي او پلار ونیسي چې پلاره دا کار دی غلط ده، دا ته ولې ظلم او زیاتی کړي، ولې هر وخت په غوسه یې. صحیح شوه. نو زموږ استاسو دین دا وایي چې چېرته ظلم کېږي په چا باندې، زیاتی کېږي، نو ته به د مظلوم تر څنګ ودرېږي، د مظلوم دفاع به کوې. صحیح شو. داسې به نه کوې چې سکرا کښېنې سترګې پټې یو وایي چې زه خو څه نشم کولی، نه، ته به درېږي او د مظلوم تر څنګ به درېږي، د ظالم لاس به نیسې او هغه به منې کوې. ښه، که چېرته دغه مخکینۍ چې کومې لارې دي، مثلا دعا هم ستا د پلار په حق کې قبوله نه شوه، ستاسې دعاګانو، صبر هم ستاسو نور نه کېده، د مورکۍ دې هم صبر نه کېده او ستاسې هم نور صبر ختم شو، د پلار د اصلاح کوشش هم وکړه، خلک هم ورباندې پوه کړل. صحیح شوه. مشرانو له لارې هم کوشش وکړه، نور سپین ږیري هم پرې خبر کړه، د دغه پلار چې کوم ملګري انډیوالان دي هغه هم ورباندې خبر کړل، همدارنګه د کلي امام هغه ورته نصیحت وکړه، یعنې کوشش هم خپل وکړه چې دا اصلاح شي، خو اصلاح نه شو. بیا تاسو بعضې وختو کې منع کړه او هغه د دې باوجود بیا هم راجع کېږي. صحیح شو. بیا هم ظلم او زیاتی کوي، نو ستاسو د مور هم نور صبر ختم شو. ښه، خو دا چې صبر وکړي، حوصله ولري او دا کورنۍ تیت په ترک نشي او جنجال غټ نشي، ښه به دی چې تاسو په دغه شیانو باندې عمل وکړئ. خو که نه کېده نو بیا د اخرنۍ د حل لاره دا ده چې امکان لري تاسو له هغه نه جدا شئ، کور یا کوټې یا ویلې شیونه سره جدا کړئ، کېدی شي په دې باندې انشاءالله د هغه سر ته څه شی راشي، رحم راشي، زړه کې رحم راشي او دماغ کار شروع کړي چې اوس خو خبره خطرناک شو. ډېر داسې خلک متاسفانه شته دي، تر څو چې تاوان نه لیدلی، تر څو چې زور نه لیدلی، تر څو چې خپل ضرر نه لیدلی، تر هغه وخته پورې دماغ ته سر ته دماغ نه راځي او نه عقل کار شروع کړي. صحیح شوه. نو که دی پوه شي په دې خبره باندې چې اوهو اوس خو خبره جدي شوه او ګورئ تنها پاتې شوم یا لرنه لاړل یا مشکل غټ شو، بس بیا کېدی شي انشاءالله الله مهربان ده چې دی بیرته را نرم شي او ښه شي. ډېرې داسې قصې شته دي ما سره، خو د دې لپاره چې دا ویډیو اوږده نه شي تاسو ته یې نه کوم، چې پلار همیشه لپاره په کور کې سور غم جوړ کړی و. صحیح شوه. او همیشه لپاره ظلم او زیاتی او داسې دیکتاتوري نظام جوړ کړی چې دا ټول پورې په تنګ و. بالاخره هغوی تصمیم کړی نیولی ده چې زه خو خیر د هغه ته بل همسایګانو کور ده هلته به لاړ شو، هغه یې نیولی ده، بس هلته یې زندګي انتخاب کړی دی چې تنها پاتې شوی، یو هفته دوه هفتې آرامه سره خبرې هم نه کولې، وایي چوپ په چوپتیا وه. له هغه نه وروسته په خپله باندې زنګ وهلی ده او عذر یې غوښتلی چې خیر ده، زه بس چې هر څه شوي دي انشاءالله دې نه وروسته به داسې نه کېږي. متاسفانه ډېر داسې افغانان شته دي چې هغوی د سوټي مسلمانان دي، د زور مسلمانان دي. د تاریخ دا ثابته کړې ده. پخوا وختو کې د غلاګانې څومره زیاتې وي، نن چې غلا نشته آیا موږ صحیح مسلمانان شو که څنګه، که نه دا د سوټي زور ده، د سوټي زور ده. نن چې دا غلاګانې ختمې شوي دا د دې معنا دا نه ده چې موږ ښه خلک یو، دا په زوره باندې اصلاح شوي. متاسفانه حال دا چې مسلمان باید د الله له ویرې نه اصلاح واوسیږي او سم واوسیږي، خو متاسفانه بعضې خلک بیا فقط او فقط د زور خلک دي، د زور مسلمانان دي. نو که چېرته تاسو جدا شئ یو څه وخت لپاره، نو حتما به د کېدی شي د پلار انشاءالله زړه نرم شي، آرام بشي او په خپله باندې به پښیمانه شي په دې خپل کار باندې او انشاءالله اصلاح بشي. اخرنۍ د حل لار که چېرته په دې باندې هم کار ونه شو، بعضې پلاران دي حتی چې جدا شي خبرې درپسې کوي او درپسې درځي او جنجالونه جوړوي او چیغې بغارې وایي، امکان لري چې تاسو حکومت په جریان کې واچوئ. په دې اړه ډېرې زیاتې قصې لرم، خو دا اوس هم یو نفر زه ترې نه خبر یم چې له خپلې ښځې سره جنجال کړی ده او په دې مخ باندې وهلې لا مخې پې چیرې کړی ده، حکومت رانیولی ده او هلته یې بندي کړی ده، د یو کال قید یې ورباندې خېځولی، بالاخره دومره پښیمانه ده زنګونه وهي او عذر کوي، بخښنې غواړي له خپلې ښځې نه، وایي چې ما معاف کړه، توبه مې ده، بیا به په ټول عمر کې داسې کار ونه کړم. نو حکومت هم
یو د حل لاره ده که چیرته حکومت تاسې پې خبر کوي او دغه رقم انسانان چې ډیر ظالمان دي ډیر سخت دریځه دي او دا حکومت بندیان کی قید کی نو حتما د دوی دماغ بیا کار کوي او په خپل کار باندې پښیمانه کیږي او د خپل ځان بیا پوهیږي چې زه ډیر سخت ملامت انسان یم ډیر ظالم یم نو ان شاء الله چې دماغ سر ته ورشي په خپل باندې به ان شاء الله بیا اصلاح شي. خو په یاد ولرئ په اخره کې چې تاسو دغه کارونه کولای شئ که چیرته تاسو سره جدا شوئ الله دې نه کړي خو زندگی ده نو موږ تاسو داسې نشو کولی چې ټول عمر په غم کې تیر کړو هغه هم د یو چا په خاطر باندې که چیرته کوشش هم ټول به ان شاء الله ستاسو دی چې اصلاحات راولئ او په اسانه سره ان شاء الله دا کورنۍ سره جدا نه کوي خو که بیا هم مجبوره شوئ او اخري خبره دې حد ته ورسېده نو سره جدا شئ خو په یاد ولرئ ای ځوانانو چې تاسو خپل پلار سره د ظلم او د زیاتی او د وهلو حق او د جنگ کولو حق نه لرئ ګوره په اسلام کې دومره ده چې خپل ځان ترې نه ساتلی شي د هغه له ظلم نه ځان ساتلی شئ ځان ترې لرې کولی شئ خو چې څومره مو وسه کېده بیا به هم تاسو انشاءالله په دې دنیا کې له خپل پلار سره له خپل نیکه سره ښه به ورسره کوئ خو د ضرر رسولو حق په هیڅ صورت کې هم نه لرئ. هیله ده چې انشاءالله په دې موضوع باندې به تاسو پوه شوي یئ خپل کوشش انشاءالله وکړئ چې په دغو مراحلو باندې اول دا کار وکړئ بیا دا همدغه رقم په دې طریقو باندې ان شاء الله د اصلاحات او راوستلو په نیت باندې د خیر خواهی په نیت باندې کوشش وکړي الله مهربان دی ان شاء الله چې د دې مشکل حل به راوځي. خوشاله او آباد ژوند ولرئ. دا کومې ویډیوګانې چې موږ کوو په دې کې زموږ هدف دا ده چې اصلاحات راشي او عامه پوهاوی رامنځته شي. نو موږ خو ډېرې زیاتې ویډیوګانې کړي دي ستاسې کار به څه شي ستاسې کار دا ده چې د خیره دا ویډیوګانې تر نورو دوستانو او خپلوانو او ملګرو در سره ورسوئ. په دې ویډیوګانو باندې لایک ورکول یا کمنټ کول او یا هم شیر کول په دې باندې ستاسو هیڅ هم نه ځي او نه هم ستاسو په مصرف راځي خو دغه ده چې زموږ د دعوت به انشاءالله خپریږي دې خوا اخوا هر چاته به انشاءالله رسیږي او کوم اجرونه او ثوابونه چې الله جل جلاله موږ ته راکوي عینا امق اجرونه او ثوابونه به الله جل جلاله تاسې ته هم درکوي. د دې ګلانو او د دې ښایسته ونو په څیر باندې تر و تازه او خوشحاله اوسئ.